چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي مینه احترام ورورولي خوره کوي آګاهي خوره کوي شعور خور کوي خپل حق وګټئ او د هېچا نه مه هېرېږئ تاسو به څه وکئ او که تاسو څه کول غواړئ د خدای په ذات درته قسم خورم په دې اذان مې دې قسم وي چې تاسو څه کول غواړئ ستاسو عمره طاقت د چا هم نشته د عوامو عمره طاقت د هېڅ چا نشته دا نه په ټوپک کې شته دا نه په بم کې شته دا نه په بارود کې شته یاروره زه د ډېرو خبرو دا یو ملګري خبره وکړه وایي دا خبره صرف محمدزاده پورې راغونډه کوي یاروره محمدزاده پورې به دا خبره زه راغونډه کړم خو د هر تار نه بل ته تار تلئ د هرې خبرې د بل خبرې سره تعلق وي زه محمدزاده خبره د کوم ځای پورې راغونډه کړم تا پرون دلته ویل چې یاره ایس یو ډي سي ما بېګا په فیسبوک تصویر کتلی دی چې هغې د سلوټونو کېږي هغې ته ګارډ آف آنر ورکړی کېږي دا خلک یو مونږه چې مجرم ته ملزم ته به لکه مونږ سلوټونه کوو په وردو کې آیا زمونږ وردۍ دومره سپکې شوې زه د دغه وردۍ والا نه مطالبه کوم نه به کوئ داسې ځای کې سلوټ د نوکرۍ نه دې څوک ماتوي مات دی کې ته زه چې څنګه نه یېرېږم زما چې څنګه د رزق دپاره په الله بروسه ده داسې ته خپله بروسه مه وساته او نورې بلا داسې پټې خبرې دي چې څوک ته خبر یې څوک ته نه خبر خو څه په دې سوشل میډیا باندې چلېږي تاسو به پرون دلته خلکو ویله وایي موږ کمیټي جوړه کړه او جوډیشل کمیشن به جوړ شي او دا چل به وشي او دا چل به وشي زه تاسو نه یو ساده تپوس کوم دا خبره هم خطرناکه ده چې دی په سټیج باندې کوم خو ما تاسو ته وویل چې د مرګ باندې مې پروا نشته دی خو که مړ ومه تپوس به مې ګورئ کوئ که نه نو قیامت په ورځ به زما ذمواران یې ستاسو ګریوان ته به لاس اچوم او چې څوک مې وژني الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې څوک مې وژني د یو مذهب سره خو به تعلق لري که نه که دا هندوی که دا سیکي که دا عیسایي که دا مسلماني نو خیر دی که زمونږ نبیان او زمونږ مذهبي راهنماګان جدا جدا دي خو الله خو ګوره د ټولو یو دی که نه ورځو به ټول د دغه الله مخې ته نو چې ستاسو لاس ما ته رانږدې کېږي نو کېدی شي چې دغه لاس ما ته د رانږدې کېدو نه مخکې مات شي او که زه مړم شم نو په داسې لاره کې مرګ نه دی دا شهادت دی شهادت سعادت وي دا ډېره لویه مرتبه وي دا الله پاک هر خړسرې ته نه ور نصیب کوي دا چېرته یو نیم ته ور نصیب شي لکه محمدزاده ته چې نصیب شو عثمان کاکړ ته چې نصیب شو دغه نور ملګري زه چې د یو نوم علم خبر رانه ډېر اوږدېږي خو راتلم زه د عدالت طرف ته په دې پاکستان کې د ټول نه لوی عدالت کوم یو دی نه نه په دې پاکستان کې خبره کوم په دنیا کې خو هېڅ شک نشته چې د الله عدالت دی په دې پاکستان کې د ټولو نه غټ عدالت سپریم کورټ دی که نه دی مخکې ځل یو فیصله راله دلته یو باچا تېر شوی و زموږ د دې ملک هغه صاحب چې راغلی و د هغې نه راځې خو د دې وطن څومره حالات خراب شوي دي نو واښه خو نه خورئ که نه پوهې خو ټول وایي چې د حالات د څه وجې نه خراب شوي دي په هغه باندې عدالت د پانسۍ حکم واوړو او بیا ویلې به دې ډي چایو کې زوړن کوي هغه سړي ته څوک څه ولې نه شي ویلی هغه د سپریم کورټ فیصله وه چې د سپریم کورټ فیصله نه منلی کېږي نو مړه دا لوکل عدالتونه پکې د کوم ځای نه رالل دا های کورټ پکې د کوم ځای نه راغی ستا د سپریم کورټ په فیصله عمل درآمد نه کېږي نه دلته قانون د جولا هغه جال دی چې د هغې نه طاقتور ځناور پورې راپورې وځي او دا واړه حشرات نه کوم چې زما او ستا غوندي دا پکې نښلي یا پښتنو که داسې یې نو یقین وکئ داسې به درنه نمبر په نمبر یو کس مري روان به او دا سلسله به همداسې روانئ تاسو هم همدغسې خاموش پاتې کېږئ که ټول په یو ځل راوتلو زه نه پوهېږم چې لکه دا دومره ما ته پرون دلته خلک ویل سیاسي ما خو تاسو ته اول سر کې ویلي چې ګوره یو سیاسي پارټي نه منم که زه د باچا خان قول پیش کوم په ما دې څوک د NP ټیګ نه لګوي زه ګوره NP والا نه یم زه تاسو ته خپل تعارف وکړم زه پښتون یم زه مسلمان یم او د ټولو نه اخره زه انسان یم زه چې کومې خبرې کوم زه به په انساني بنیادونو باندې کوم که په دې وطن کې زما خبره چا وانه اورېده دلته د ملګري میډیا والا ولاړ دي وایي په اردو کې خبرې وکړئ ما ته هغه شاعر شعر رایاد شو بچوله چې موږ نه ایږدو نومونه په پښتو کې سبا به هغې څنګ لیکي خطونه په پښتو کې هغه ملا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی لیکي چې مینانو له سختونه په پښتو کې دا نه ده چې زه په بله ژبه کې خبرې نه شم کولی پښتو زما مورنۍ ژبه ده پښتو زما خوښه ده زه اردو هم ویلی شم او زه د انګریزي استاد یم زه انګریزي هم ویلی شم پکار ده چې په دې وطن کې زما خبره نه منلی کېږي زه به په انټرنیشنل میډیا باندې اواز کوم زه به په انټرنیشنل کمیونټي باندې اواز کوم زه به په UN باندې اواز کوم زما دغه خبرې د دې سره لاندې سب ټایټل یې ولیکئ ډېر ښه چینل والا یې ځان له پیسې ګټئ د دې سره لاندې سب ټایټل ولیکئ د انګریزۍ سب ټایټل به هم دله زه ولیکم صرف یې ور وخېږئ ور ایډیټ یې کئ زه خبره دا کوم زه چې کوم مطالبه کوم په دې وطن کې څوک نه مني نو آیا زه به لکه په مخکې دغه مرم او د دې استحصال شکار به یم
زه خبره دا کوم زما یو حکمران دی نن سبا په کرسۍ ناست دی عمران خان صاحب ډېر به کېدای شي ملګري پي ټي آی والا ولړي ملګرو خفه کېږئ رانه ما عمران خان زموږ څه پلار نه دی عمران خان زموږ نوکر دی نوکر خادم پېژنئ خادم حضرت عمر ریاست باره کې مو اورېدلي دي هغه چاته ویلي چې زه ستاسو حکمران یم هغه به ویل زه خادم یم په خپله شاه مبارکه د وړو بوجې راولي د وږو خاندانونو ته که نه ته به څه کې ته به دلته ټوله شپه پته نه لګي چې اوس د تاسو څنګه یم چې تاسو به خپلې شپې به کومو رنګینو کې تېروئ دلته به زما په غریب بچي څه تېرېږي زه درته قسم خورم زه ډېر زیات ګرځم او زه ډېر زیات د حساس زړه مالک یم د داسې خلکو سره زما ملاقات وشي چې درې ورځې په ایمان زما زړه ته روټۍ نه کېږي چې په دې وطن کې داسې خلک هم دي نو ما خو درته پرون هم ختمه کړه چې پرسنلي ماته هېڅ تکلیف نشته دی زه ښه ښکلې تنخوا ملمه ښه خاندان مې دی ښه د خوشحالۍ ژوند مې دی دا د خوشحالۍ محفل زه پکې پخپله ګرځم خو هغه هر څه مې پرېښي دي او دلته راغلی یم ولاړ یم نو دا ځای مې مطمئن نه دی او دا ځای مې خوشحاله نه دی یو درد مې خوري روزانه په بنیاد باندې مې خوري داسې خبره ده دلته ملګرو د ملیټري اپریشن خبره وکړه زه اوس مزید په دغې خبره نه کوم ځکه چې هغه شبنم بنیري ختمه کړه په هر چا کې دلته پرابلمز دي یو سړی پاک نشته دی هر سړی د خپل مفادو دپاره ما تاسو ته پرون یو وړه غوندې خبره وکړه که نه چې د وړې لارې دپاره او د یو پاټکي دپاره د وړې غوندې نوکرۍ دپاره تاسو خپل ووټ او ضمیر خرڅوئ او ټول عمر زندهباد او مرتباد وایئ د زندهباد په نارو مسته راشه چې چل د ژوندانه در وښایمه تاسو صرف د زندهباد او د مرداباد دپاره پیدا یې مړه تاسو لکه بېګانه چې سمولئ تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ او تاسو زندهباد او مرداباد چغې ولې وهئ خو هم د دقې دپاره وهئ چې واړه مفادات هم دي د خدای خاطر وکئ هغه د یو سړي وایي چرګه بیماره وه میخه یې ورلاله کړې وه هغه کار مه کوئ چې چرګه بیماره یو میخه ورلاله وایي ډېر غټ نقصان به وکئ نو ما تاسو ته د عدالت خبره هم مخې ته کېښوده زما په عدالت کې مخکې ورځو کې مې یو جج صاحب اورېدو اوس ریسنټلي په دې سوشل میډیا باندې پرون مې خبرې ډېرې تیزې کړې وې نن درته لږې مدم خبرې کومه خو داسې خبرې کومه چې ستاسو عقل ته اپیل کوي چې کومې جی سر تھینک یو سر داسې کار دی چې جج صاحب دا خبره کوله چې زه یو جیل ویزټ له تللی وم نو چې واپس راوتمه نو یو قیدي راباندې اواز وکړو نو ما ته وایي چې جي د 18 کالو نو داسې په یو بېګناه مقدمه کې قید یم دا ستا نظام دی دی او په چارسده کې چې سړي هغه درې خلک وویشتل ستاسو زه مخکې نه ونې وویشتې حتی د اوسه پورې فانسي نه میلاوېږي ولې دغه څیزونه چې کومه دی دا سلو دي ولې د سوستروۍ شکار دي دغه څیزونه خو په دې ملک کې قانون د هغه چا دی چې د چا سره ډنډه ده د دې نه مخکې یو چیف جسټس صاحب تېر شوی و LRH هسپتال ته راغی وایي دا ترمس دلته اپریشن تیټر کې پروت دی او دا به پلاني دی هلکه ته وزیر صحت یې ته MBBS یې ته صحیح د خدای ظالمه ستا چې کوم کار دی ته خپل کار وپېژنه ته په عدالتونو وګرځه چې کومې مقدمې په کلونو پرتې وي هغه ولې نه حل کېږي یو 2-3 میاشتې مخکې زموږ یو ګاډی اکسیډنټ شوی و په لکي مروت کې زه لاړم لکي مروت ته هغه ګاډی تاڼې والا بوتلی و زه تاسو ته د دې ملک هغه پرون مې یو پوسټ کتو چې هرې تاڼې ایسیچو چې هره تاڼه چې کوم ده که نه نو دا هندوستان دی او دا ایسیچو چې پکې ناست دی نو دا وړوکی مودي دی داسې پولیس والا شته زموږ په دې معاشره کې که نه چې ظلم کوي د دې نه به تپوس وکړئ ته هم پې ځان ننګاره کوې زه هم پې ځان ننګاره کوم نو هغه عدالت کې هغه جج صاحب 15 شپې مې په سخته ګرمۍ کې لکي مروت کې صرف دې څیز ته وکړې چې د ګاډي سپرداري نه کېده نو اخره کې داسې کار دی چې کمرې عدالت ته هغه نور ملګري ورننوتل ما دې ځله زه ورننوځم نو د جج هغه ریډر ته مې وویل هغه دننه پرایویټ روم ته ننوتی و ما ویل ججي دا څه که تاسو په لکي مروت کې یم زه د دیر یم د یخې علاقې یم زه د شپې په ځان کمبل بړستن راچوم والله دلته زه د ګرمۍ د وجې نه پوه شوم او چې دومره همدردي او انسانیت د پکې نشته دی زه خو انسان پرېږده په دې لکي مروت کې مېلمه خو یم که نه د دیر نه راغلی یم زمونږ پښتو څه شوه زمونږ پښتونولي څه شوه ما ورته ویل په دې جج صاحب پسې دې کمرې ته دننه ورځم ما ته وایي ته کنټیمپټ اف کورټ کې ما ورته ویل توهیني عدالت خبرې راته کې ولې زه به دا دلته اوس یوه میاشت ناست یم زه به درته یوه میاشت ناست یم ته به زما کار نه کوې چې کوم سرکاري دفتر کې ستاسو کار نه کېدو یو بېر بسلا خبره کوئ دویم ځل یې بسلا کوئ درېیم یې بسلا کوئ خو په څلورم ځل به بیا ستاسو سره ایکشن وي که نه هم ټول عمر به دلته یې خوارزار به ګرځئ بس دا به ستاسو ژوند دي عدالت خو زما دپاره دی تاسو وګورئ زابل او د جنډۍ تبلیغي مرکز ته ننوتم دننه چې مې ولیدل نو سم ډېر غټ مرکز و سم ډېر خلک مانځله راغلي وو پرون دلته یو کس لمونځ قضا کېږي ما ورته ویل مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو سجدوں میں پڑی رہنا عبادت نہیں ہوتی زمانہ بدلته خلک مري او زه به دا نه وایم چې مونځ بد شی دی زه اوس هم په اودس کې ولاړ یم تاسو د مخې به دلته جمع کوم مونځ ډېر خصیص دی خو په هغه حالات کې چې ستا په وطن کې د ظلم نظام نه ستا په وطن کې چې د ظلم نظام یې ته به اول راوځي د ظلم نظام به ختمې الله پاک په خپلو حقونو باندې انسان حق را مخکې کړی دی تاسو د الله حکم نه منئ که نه تاسو به صرف نفلونه کوئ ها
جنت خسړی توب غواړي صاحب دا مې واوره الله به راله راکړي د نفلونو نه بغیر جنت ګورې جنت ګورې جنت ګورې جنت ګورې په مونځ او داسو په نفلونو په دې دومره نه دی څومره چې د انسان په حقوقو باندې